السلام علیکم ګرانو دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. د نن ورځې درس دی زموږ آی یعنې زه، یو معنا ته، هی هغه، شي هغه، وی موږ، دی یعنې دوی د جمع لپاره استعمالیږي. کله چې جمع سي بیا مونږ دوی یعنې له یو څخه چې دوه سي، درې سي، څلور سي، دې ته موږ وایو دوی. دا د شیانو لپاره استعمالیږي چې ژوند نه لري. مثال طور پر کمپیوټر، موبایل. مای زما، this is my pen. په دغه معنی تاسو لستر په خلاصي مای This is my pen. دا زما قلم دی. our زموږ This is our pen. دا زموږ قلم دی. his د هغه This is his pen. دا د هغه قلم دی. her د هغې This is her pen. دا د هغې قلم دی. This is her pen. دا د هغې قلم دی. their د دوی This is their pen. دا د دوی قلم دی. مننه دوستانو، له کتیو له اورېدو درس خوښ شو، سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او در سره شیر کړئ.